عبدالله د کار په تلاش کې د بادشاه سلامت و دربار ته راورسېدی خو بادشاه ته وویل چې زه کار کول غواړم. بادشاه ورته وویل چې ته کوم هنر لرې؟ عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت زه پوهه نه لرم. بادشاه سلامت ورته وویل چې زما سره خو پوهان بیخي ډېر دي، لهذا زما په استبل کې زما د یو سړي ضرورت دی. که چیرې ته په استبل کې کار کول غواړې نو د سبا سره راسه استبل ته. عبدالله ورته وویل چې ټیک دی. څو ورځې تېرېدلې، عبدالله په خپل استبل کې کار شروع کړ. یوه ورځ بادشاه ته په چکر راغی. عبدالله ته د یو آس خواته اشاره وکړله، ول دا څنګه آس دی؟ عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت دا خو نسلي آس دی لیکن اصلي نه دی. بادشاه ډېر حیران سلو. فورن یې چې کوم د جنګلاتو وزیر دی یا موسول دی هغه یې راوغوښتی. د هغه څخه پوښتنه وکړله چې دا څنګه کیسه ده؟ د جنګلاتو موسول ورته وویلې چې بادشاه سلامت د آس چې کوم وخت پیدا کېدی د مور مړه سوله، لهذا موږ ده ته د غواوو شیدې ورکړلې او دی د غواوو سره غټ سو. بادشاه سلامت د عبدالله د عقل او د پوهنې څخه ډېر متاثر سلو. بیا عبدالله ته وویل چې ته په دې باندې څنګه پوه سولې؟ عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت چې کوم وخت به ما د آسان ته خوراک ور واچوي په استبل کې، نور ګور د آسانو به د ده څخه جلا خوراک کوي. آس چې خوراک کوي هغه خوراک راپورته کړي غاړه جګه ونیسي خوراک کوي. یو دغه آس سلو دا چې به خوراک کوي د غواو د نورو حیوانانو په شان به سر کښته نیولی خپل خوراک به کوي. نو لهذا زه په دې باندې پوه سولم چې دا نسلي دی لیکن اصلي نه دی. بادشاه سلامت د عبدالله د عقل او د پوهنې څخه ډېر متاثر سلو. د عبدالله کور ته ډېر خوراکي سامان، وریځې او غوړي او غنم ور واستول. او عبدالله د هغه استبل سره عادی کوي چې په کوم محل کې د بادشاه سلامت ملکه اوسېدله د هغه محل ټولو ضروري کارونه د عبدالله په حواله کړو. یو څو ورځې تېرېدلې بیا بادشاه سلامت راله محل ته په چکر. عبدالله ته وویل چې ته دا زما د ملکې په باره کې څه راته وایې؟ عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت په خوی په خصلت ملکه ده لیکن دا په اصل کې شهزادګۍ نه ده. بادشاه ډېر په غصه سلو او ډېر حیران هم سلو. فورن ولاړی د خپل خسر کره. ته د خپلې خواښې څخه پوښتنه وکړه دا ګرده کیسه یې ځینې وپوښتله. هغې دا ورته ویلې چې بادشاه سلامت چې کوم وخت زما دا لور پیدا سوله زما خاوند ستا پلار دغه وعده سره وکړله چې موږ به دوستي سره کوو. 2 میاشتې بعد زما دا لور وفات سوله. نو لهذا زموږ تعلق د یو ډېرې ښې کورنۍ سره راغلی وو. موږ د بل چا لور راواخیستله غټ هم کړله او تا ته هم په نکاح درکړله. بادشاه چې محل ته راورسېدی او د عبدالله څخه پوښتنه وکړله چې عبدالله ته په دې باندې څنګه پوه سولې چې دا په خوی په خصلت باندې ملکه ده او په اصل کې شهزادګۍ نه ده؟ عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت د دې د خپلو منځو او د خادمانو سره ډېره سخته رویه ده. نو د دې شي څه زما د اندازه سوله. نو بادشاه سلامت یو ور بیا د عبدالله د عقل او د پوهنې څخه بیا ډېر متاثره سول. د عبدالله کور ته ډېر خوراکي سامانونه او ډېر پسونه ډېرې وزې ور واستولې. او عبدالله یې د هغه محل سره عادی کې پر خپل څنګ باندې پر یو خاص چوکۍ باندې کښېناوه. بیا یو څه وخت تېرېدی بیا یو ورځ بادشاه سلامت او عبدالله بیا په محل کې سره یې کاړو مجلس یې سره کاوی. بادشاه سلامت ورته وویلې چې عبدالله زما په باره کې څه وایې ستا څه خیال دی؟ عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت د خپل سر امان غواړم بیا درته وایم. بادشاه ورته وویل چې ستا سر به همیشه په امن سره وي. عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت نه په خوی په خصلت باندې ته بادشاه او نه په پوهنه باندې ته بادشاه. بادشاه ډېر سخت په غصه باندې سلو. فورن ولاړی خپل کور ته. بیا د مور څخه دا ګرده کیسه وپوښتله چې دا څه کیسه ده ما ترې وکړه. مور دا ورته وویل چې زویه ما او ستا پلار موږ اولاد نه درلودی، نو لهذا موږ د خپل بادشاهت او د دې سلطنت د بچاو دپاره موږ د بل چا څخه کوچنی واخیستی هغه مې غټ کړي او د خپل بادشاهت وارث مې جوړ کړي. نو موږ ته د چا څخه واخیستلې هغه یو شپانه ولو. دا ور بیا بادشاه سلامت خپل محل ته ډېر په پریشانی کې رالی او د عبدالله څخه بیخي ډېر متاثره و د ده د پوهنې څخه او د ده د عقل څخه. بیا د عبدالله څخه پوښتنه وکړله چې ته په دې باندې څنګه پوه سولې چې زه نه په خوی په خصلت باندې بادشاه یم او نه په عقل باندې په پوهنه باندې بادشاه یم؟ نو عبدالله ورته وویل چې بادشاه سلامت یو بادشاه چې چا ته انعام ورکوي هغه په انعام کې ملغلرې، سره زر، سپین زر او ډېر قیمتي شیان ورکوي. لهذا ته هر وار ما ته په انعام کې پسونه او وزې او خوراکي سامانونه راکوي. نو زما د دې څه اندازه ولګېدله چې ته نه په خوی په خصلت باندې بادشاه
او نه په پوهنه باندې بادشاه. نو ګرانو کتونکو انسان چې دی هغه په خپل کردار، په خوی، په خصلت او په اخلاق باندې معلومیږي. چې کوم وخت انسان یو ځای استوګه کوي، یو ځای اوسي، ټول خلک د هغه یوه کس په وجه باندې د هغه ټول خاندان د ده د خویانو په وجه او د خصلتو په وجه پیژني. نو لهذا موږ چې چیرې ژوند کوو، په کومه معاشره کې ژوند کوو، هلته موږ خپل کردار او خپل خوی او خصلتونه داسې وساتو چې خلک زموږ خاندانو ته آفرین ووایي او زموږ پر دا ښه پرورش باندې هغو ته داد ورکړي. کور مدان والسلام.